زما عزتمند مشرانو، بالخصوص علماء کرامو، فضلاء کرامو او زما د اسلام خوږو درنو مشرانو ورونو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپلو صحابو ته یو ځل ووایي چې زما ملګرو بادرو بالاعمال، شابه نیک عملونه ډېر په تیزۍ سره شروع کړئ. فتنن فتنې را روانې دي که قطاع اللیل المظلم، د تورې شپې په شان به تورې تورې فتنې راځي. شابه عملونو ته زور ورکړئ، ذکر و اذکار ته، تلاوت ته، او دا فتنې به داسې تورې وي چې سحر کې به سړی مومني، ماښام به کافر شوی، ماښام به ښه روغ مومني، سهار ته به کافر شوی. صحابه ټول حیرانه شو چې یقینا دا خو ډېره لویه فتنه ده چې یو سړی ایمان هغه پرېږدي او کفر اختیار کړي. عقیده خو ډېر قیمتي شی دی، په هېڅ وس انسان د ایمان او د اسلام عقیده پرېښودو ته تیار نه. پیغمبر علیه السلام ویاو داسې زمانه به راشي چې خلق یبیع دینه بعرض من الدنیا، خلق به دا دین په لږو پیسو بدلی. بڑا پیسې پکار دي، دین به کار کوي، د پیسو دپاره سړی قادیانی شي. قادیانی ورته وایي درته خور به په نکاح درکم، ملازمت به درته وګورم. شیعه ورته وایي راځه ما سره ملګری شه. پرویزی وایي ما سره ملګری شه، ښه نوکري به درکم. نو د لږو لږو پیسو دپاره به سړی دا ښکلی ایمان هغه ورکي او پیسې به والي. دا همدغه زمانه ده. د معمولي موبایل لپاره خلک سړی مړ کړي. د موبایل څه قیمتي؟ دا پیسې دومره خوږې دي چې هغه ښکلی مؤمن ده د هغې موبایل دپاره قتل کړو. په سیکل ماشوم رواني، په تماچۍ ولي سیکل ته وتښتئ. په موټر سیکل رواني، په ټوپک ولي موټر سیکل ته وتښتئ. د مؤمن قتل څومره لوی جرم دی. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، کم یو سړی چې مؤمن قتل کی سزا جهنم ده، همیشه به جهنم کی وي. خلکو ته دا دنیا دومره خوږه شوې ده چې د لږې لږو خبرو دپاره انسان لګیا دی، هغې دپاره قتل کېږي. دا همغه زمانه ده. د نن نه پیغمبر علیه صلات وسلام 1436 کاله مخکې دا خبره کړې ده. اوس زموږ د اسلامي کال نوی شو، نن د محرم غالبا 12مه یا 11مه ورځ ده. محرم کې زموږ اسلامي کال نوی شي. د پیغمبر علیه السلام د هجرت 1435 کاله پوره شو، او کله چې رسول الله هجرت کولو د هغه عمر 53 کالو، نو چې هغه هم ورسره جمع کړي نو د رسول الله د پیدایش دومره مدت تېره شوه. نو رسول الله دومره زمانه مخکې خپل صحابه د دې موجوده دور د فتنو نه یری. هغه دغه زمانه ده.